عجیبه غوندې حال دی، وړو وړو مشکلاتو تکړه تکړه ځوانان خفه کړي وارخطا کړي. آیا پوهیږئ چې دا ولې؟ ځکه دغه تکړه ځوانان له دې نه بې خبر دي چې د هرې سختۍ سره اساني هم شته. قرآن یې موږ ته وایي. حضرت لقمان حکیم چې په قرآن شریف کې مکمل آیات په نامه باندې موجود دی، خپل زوی ته فرمایي چې زویه 2 نصیحتونه درته کوم، په یاد یې ولره. اوله خبره دا چې کله دې هم په ژوند کې واړه مشکلات راځي نو پوه شه چې دا واړه مشکلات غټ مشکلات له منځه وړي. او بله دا چې د هر مشکل سره سره آسانی وي زموږ رب یې موږ ته وایي. زوی ورته هوکړه او پلار او زوی په بله ورځ تصمیم ونیو چې د همغه زمانې د پیغمبر د لیدو دپاره لاړ شي. دواړو خپل اسونه، خپل خواړه او اوبه هر څه برابر کړل او په سفر باندې روان شو. د یو څو ورځو د سفر نه پس په دی باندې په لاره کې یو رقم ګرمي شو چې د دی اسونه زوف شول او بیا راجګ نه شول، خو دی د لیدلو په جنون کې ول. بیا مخکې سره روان شول. بیا په مخکې تلو سره د دی اوبه خلاصې شوې او بیا یې له خواړه پسې خلاص شو. نو زوی پلار ته وایي چې پلاره تا خو ویل چې کله واړه مشکلات راځي نو غټ د منځه وړي، په موږ خو شا په شا مشکلات را روان دي. پلار یې ورته وویل زویه په بل څه نه پوهېږم، خو زما د رب کلام ریښتینی دی. الله تعالی فرمایي واړه مشکلات غټ د منځه وړي او کله چې هم مشکل راځي د هغې سره آساني هم وي. نو د دی بیا په مخکې تلو باندې پایل وکړ. د زوی پښه کې هډوکی لاړ شي او د زوی پښه یې ډېره زیاته زخمي شي او ډېره وینه ترېنه لاړه شي. نو زوی پلار ته وګوري، پلار ته وایي پلاره تا خو ویل چې واړه مشکلات غټ د منځه وړي، په موږ خو د وړو نه پس غټ او غټ را روان دي. پلار یې ورته وویل زویه الله تعالی د خپلو بندګانو په حق کې همیش خیر خوښوي او زما د رب کلام ریښتینی دی. د هر مشکل نه بعد آساني وي او واړه مشکلات غټ د منځه وړي. په دغه حال کې زوی پلار ته وکتل چې ګوري پلار یې ژاړي. پوښتنه یې وکړه پلاره تا خو ویل چې د مشکلاتو نه بعد آساني وي او مشکل چې راځي غټ مشکل له منځه وړي، نو ته ولې ژاړې؟ هغه وویل زویه زما د رب کلام ریښتینی دی، خو په سینه کې مې د پلار زړه دی ځکه مې وژړل. په کتلو سره یې ولیدل چې د یو ځای نه ګرد او غبار راجګ شو. فکر یې وکړو چې دلته به څوک اوسېږي، موږ به د مرستې دپاره لاړ شو. پلار یې زوی راجګ کو او روان شو. له شاته نه اواز کوونکي آواز وکړ ودرېږئ مه ځئ. نو حضرت لقمان حکیم مخ راواړه او پوښتنه یې وکړه چې اواز کوونکي ته څوک یې؟ هغه وویل زه د الله تعالی فرښته یم او الله تعالی زه رالیږلی یم چې په هغه کلي باندې عذاب نازل کړم او تاسې پلار او زوی ډېر په شدت سره روان وئ. نو د دې دپاره تاسې باندې د مشکل نه پس مشکل راغی تر څو تاسې د هغه غټ کړاو نه بچ شئ. تاسې لږ صبر وکئ، د زوی پښه به دې هم جوړه شي او تاسې دپاره به د اسونو انتظام هم وشي. نو په ژوند کې په وړو وړو مشکلاتو خفه کیږئ مه. په یاد یې ولرئ کله چې هم په ژوند کې واړه مشکلات راځي نو هغه مشکلات غټ د منځه وړي. السلام علیکم.